السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو. څو ورځې مخکې د نوره احساس یو تصویر په سوشل میډیا باندې گردش کولو، کم چې خلکو ډیر زیات هغه شیر کولو، هغه په فیسبوک کې او که په واتس اپ کې، او دین علاوه نور کم یوټیوبرز چې هغه په هم مختلف قسم ویډیو جوړولې. بیا نوره احساس یو ویډیو رااله په هغې کې ویل چې آیا د تصویر زمانه دی، خو بیا یو کلیپ د نوره احساس هغه شیر کړی شو چې په هغې کې ویل کېده چې نوره احساس وایي چې دا کم تصویر چې شیر شوی دی نو دا زما دی، او چې شیر شو زما تصویر، نو آیا څه چل وشو. د هغې نه پس اوس چې تاسو ته کومه ویډیو په سکرین ښکاري، نو نن به موږ په دې باندې خبره کوو چې آیا واقعي د نور احساس د تصویر نه پس د ډانس ویډیو وایرل شوه او که نه. نو نن زموږ کوم ویډیو چې د هغه مکمل په دې د دې تفصیل هغه به موږ تاسو ته وایو چې آیا نور احساس دا ویډیو ده او که نه. د ټول نه مخکې که زه تاسو ته دا ویم چې دا ویډیو اوسنۍ ده او که نه، نو موږ چې د دې نه یوټیوب ته لاړ شو، کوم سکرین شاټ تاسو کتلی شئ چې د دې څو میاشتې وشوې، څو میاشتې زړه ویډیو هغه خلک اوس په فیسبوک اپلوډ کوي او وایي چې دا نوره احساس ده. اوس موږ خبره به د نوره احساس د دې ویډیو کوو د حقیقت، چې آیا نوره احساس حقیقت دا ویډیو آخري ده او که نه. نو تاسو وګورئ ویډیو 3 میاشتې مخکې اپلوډ شوې ده او اوس راځي خلک هغه په فیسبوک باندې شیر کوي. کوم یوټیوبر چې دی هغه په دې باندې ویډیو جوړي او وای دا د نور احساس ویډیو ده. نو ما مخکې هم د کله چې تصویر شیر شو، ما په هغې کې هم ویلي چې آیا یو تصویر د نور احساس شیر شو، نو که د نور احساس تصویر دی هم، نو تاسو ته څه پکار دي چې تاسو اوس دا راپاسئ او هر ټیم دا شیر کوئ، بس یو بد حلم په سوشل میډیا راغیستی دی. اوس دا ویډیو هغه د نور احساس ده هم نه، یعنی معمولی حقیقت هم به دې کې نشته. که دا ویډیو چېرته اوس نوی وایرل شوی وي، نو بیا هم به مونږ ویل چې آیا نور احساس بیا کومه ویډیو چې دغه وایرل شوه، خو ویډیو یو زړه ویډیو ده، د څه خبرو د کم ډمه ویډیو به چې هغه راغلی ده او تاسو سره لای او په سوشل میډیا باندې هغه بار بار شیر کوئ. کم نوي کسان راپاسي په هغې باندې خبرې کوي چې د نور احساس د ډانس ویډیو هغه هم وایرل شوه. نو د خدای دپاره تاسو ټولو ته یم چې یو پیغله تاسو بر ناحقه ولې بدناموئ، چې هغې کې یو کار وي نه او تاسو هغه راپاسئ او یو کار پسې تپئ، یو تهمت پې لګوئ، یو الزام پې لګوئ بغیر د څه ثبوت، او کله تصویر د هغې وایرل کوئ، کله ویډیو د هغې وایرل کوئ چې هغه د هغې وي نه او تاسو په هغې پسې خبرې کوئ چې دا د دې ده. نو زموږ دپاره ډېر د یو شرم خبره ده دا چې موږ راپاسو او داسې د خپل پښتني پیغلو میاندو خویندو ویډیو هغه سوشل میډیا ته اپلوډ کړو او بیا پې الټه الزام ولګوو چې دا د دې ویډیو ده، یعنی حالانکې هغه ویډیو د هغې هم وي هم نه، بیا موږ پې الزام ولګوو چې دا د دې ویډیو ده. نو د هغې له کم چې دی نو هغه ته هم ډېر زیات یو خفګان ته ورسي. بلکې موږ وګورو نو نور احساس د هغې نه پس کم تصویر چې وایرل شو د هغې نه پس تر اوسه پورې هغه په ټیک ټاک کې ویډیو هم نه ده اپلوډ کړی. نو د دې مطلب دا دی چې هغه دا وخت په ډېره خفګان کې ده، زموږ د پښتنو ورونو د لاسه، زموږ د پښتنو د لاسه هغې ته یو ډېر دک رسېدلی دی. د هغې وجې نه کم ټیک ټاک ته هغې تر اوسه پورې ویډیو هم نه ده اپلوډ کړی. نو یو ځل بیا درته دا وایم چې آیا په چا باندې بې ثبوته الزام مه لګوئ، چې تاسو سره یو داسې ښکاره ثبوت نه وي، نو په چا الزامات مه لګوئ، تهمت په چا مه لګوئ چې دا دې ویډیو د دې تصویر ده. نو دغه خبر هغه تاسو سره شریک کو. نو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره.